په هېواد کې یو ځل بیا د تیلو بیې په بېمخینې ډول لوړې شوي دي چې دې چارې د نورو ښارونو په څېر د کابل ښار میشتو لپاره هم ګڼې ستونزې راولاړې کړې. د کابل ښار موټر چلوونکي وایي له یوه لوري د تیلو د بیو لوړوالي او له بله اړخه هېواد ته په غیر قانوني توګه د خراب کیفیت تیلو په واردېدو سره د دوی کاروبار له خنډونو سره مخ شوی دی. دوی اندېښمن دي که دا چاره دوام کوي ښایي خپل موټرونه په کورونو کې ودروي. سال تیل 28 روپه بود فی لیتر ولی حالا 1 لیتر تیل شده 72 افغانی دیگه پورا نمیکنه. دقیقا معلوم میشه و گذشته از اگر سابق رفت آمد مردم زیاد نسبت به سابق کیفیت تیل پایان آمده. اکثر تیلایی که هستن مثال سودا به سر بازار میرن که اونا موتر خراب میکنه. حتی بعضی وقتایی که میندازی موتر بخی کاملا بس کیلو به مخکې داسې سالویک 500 روپۍ به تیلو اوس تیل 80 روپۍ ته ورسېده. ګراسي وګورې همغه ګرا 10 روپۍ ګرا ده 10 روپۍ ګرا ده. ګراګانو کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه تیلو کې لږ هغه وکړي چې دا تیل لږ ارزانه شي. هېڅ ګټه موږ ته نه کوي. نه ګټه نشته. سر په سر سبا یې راوځي ته ماخوستنه پورې لګیا یې چې ټانک ته ودرېږو چې سم کار کړی غونډ ټانک والا راسته واخلي. دوی همداراز د خپل کاروبار د تدکېدو یو بل لامل د خلکو خراب اقتصادي وضعیت او د ښوونځیو، پوهنتونونو او ګڼ شمېر دولتي اداراتو د فعالیت درېدل یادوي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن ډېری وګړي اړ شي تر څو له غیر مشروع لارو پیسې ترلاسه کړي. دا د کابل ښار شهرنو سیمې د حاجي یعقوب څلور لارې ده. دلته په لسګونو ټکسۍ د سپرلۍ د نشتون له امله په ساعتونو انتظار باسي. دوی وایي د تیلو د بیو لوړوالی او د ښوونځیو او پوهنتونونو او نورو ورته ادارو د فعالیت په درېدو سره د دوی کاروبار هم پټ شوی دی. دوی وایي په ښار کې د ګڼې ګوڼې نشتون د دې لامل شوی چې ورځ تر بلې د دوی کار پیکه شي. خلک کته پورته لېږي، مکتبونه رخصت دي، دفترونه رخصت دي. ټول مسافر په کور کې دفتر کې کار کوي، دولتي کار هم کوي. اوس چې بېکاره یو، کارګزار یو، کور کې کرایه ده د کور او خرڅه ده د کور. ټول موټرونه به یې سړی ورکې کار شي، کار کې کار وشي. یعنې تر کاره 100 روپۍ باندې ورځې کرایه هماغه شی ده، 20 روپۍ ده. کار ته ځې ده دې خوا ته سپارۍ نشته. خلکو مزدوري پیسې نه پوره کوي، بیخي نشته. هېڅوک نه ځي کار ته. کار ته لاړ شي، کار فروشګاه ته هم لاړ شي، همداسې یخ ده. و شارنو ته هم لاړ شي، یخ ده. همداسې څوک نشته. هر کجا در کابل ته لاړ شي څوک نشته. تیل هم بسیار بالا رفته. در مجموع کلی چیز بالا رفته. کلگی از این قابل نگرانی است. با واقعا کار و بار نیست. دیگر مردم دیگر در یک حالتی با واقعا که پریشانی به سر میبرند و نگران واقعا لقمه نانی هستند. تا دیگه او از کدام طریق پیدا بکنند، از کدام راه تعداد کوشش میکنند از راههای مشروع و کار بکنن. هر رقم کاری که باشه فرق نمیکنه، یک لقمه نان حلال پیدا بکنن و تعداد محدودی هم هست که میخوان از طریق نامشروع یا خدای ناخواسته از طریق‌های دزدی یا دیگه یک چیزی به دست بیارن. مګر در کل نگران کننده از وضعیت فعلا. په ورته مهال یو شمېر تیل پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه سر ټکوي. دوی وایي د پخوا په پرتله د تیلو په خرڅلاو کې په لویه کچه تغییر راغلی، ځکه په خبره ډېری ښاریانو خپل موټرونه د تیلو د لوړو بیو له امله درولي. دوی له حکومت څخه د یادې ستونزې د بنسټیز حل غوښتنه کوي. خواست ما از امارات اسلامی همین است که حداقل تیل خو میتونست ارزان کنه. نمی کمی مردم روزمره کار میکرد، نه موتر نه ما خودم هم کار ما در حساب موتر است. این موتر که در گشت بازار نباشه ما هم بیکار میشیم. ما که بیکار شدم دیگه کس پیسه که چیز در دستمون نبود، یک چیز نخریدیم، خرید و فروش یعنی بند زنجیر ولی از ما به یکی دیگه و به یکی یعنی رقم حداقل خب باید بندرها خودش در دست زنی است. باید از تیل با مردم رقم چیز کنن که همین مردم بتونه باید ارزان باشه. به چالش کاروبار رز موتر تیل قیمت مردم موتر نمیگردانه. اگر میگردانم یا با مجبوری یا با تاکسی است که تاکسیوان میگردانه. تیل قیمت اونم میگه کار میکنیم که پس میمونم کل جا تیل میپرتیم. برای خودم میگه کار مار نیست، میگه فایده نمیمونه. ومو غوښتل چې د یادې موضوع په اړه د مسؤلو چارواکو نظر هم راواخلو، خو له بار هڅو سره یې په نظر اخیستو ونه توانېدو. فرید عتیقي، روهي نیوز، کابل.